په دې ویډیو کې به زه تاسو دروغم چې تاسو څنګه کولی شئ د یوټیوب ویډیو مو ډیر په اسانه طریقې سره بالکل دغه ویډیو چې تاسو ګورئ نو تاسو ویډیو به بالکل په اسانه طریقې سره او ډیر زر وایرل شي. نو دوستانو ویډیو ته اخر پورې راسره ګورئ ترڅو کومه طریقه چې تاسو ته ښیم په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې ډیر په اسانه طریقې سره خپل د یوټیوب ویډیو مو وایرل کړئ. نو دوستانو وخت هم نه نیسم ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ نه ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل هر مرد در سره سبسکرایب کړئ داسې ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو ویډیو شروع کوو. دوستانو ستاسو د ویډیو لپاره مهمه ټیګز دي. نو دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو د ویډیو لپاره ټیګز له کوم ځای نه را پیدا کولی شئ او په خپل ویډیو باندې څنګه استعمالولی شئ ترڅو ستاسو ویډیو وایرل شي ډېر په اسان طریقې سره. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده بالکل ویډیو ته آخره پورې راسره ګورئ نو تاسو به دغه طریقه یاده کړئ. نو دوستانو دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن نوم دی ټیګز یو. نو تاسو یې پلی سټور کې ډېر په اسانه طریقې سره پیدا کولی شئ. نو دوستانو تاسو به پلی سټور را خلاص کړئ. ما پلی سټور را خلاص کړو. دوستانو تاسو ورته ټیګ یو ولیکئ په سرچ کې چې کله مو ولیکو نو تاسو سره به دغه اپلیکیشن را خلاص کړي او دغه به ډاونلوډ کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کړو نو طریقه درته ښیم تاسو به ورته یا د ویډیو لینک او یا هم د ویډیو لیکنه دغه به کاپي کړئ. نو ما دغه مخکې نه کاپي کړې ده اوس زه دغه اپلیکیشن را خلاصوم. نو دوستانو کله هم چې اپلیکیشن را خلاص کړو دغسې انټرفیس به تاسو ته درکړي. چې کله دغسې انټرفیس یا صفحه درته دغسې را خلاص شوله نو تاسو به دوستانو که تاسو سره لینک وي نو دوستانو تاسو سمپل په دغې باندې کلیک وکړئ. که لینک در سره نه وي تاسو د ویډیو ټایټل کاپي کړی وي یا هم د ویډیو لیکنه نو تاسو سمپل په دغه سرچ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په سرچ باندې کلیک وکړو نو هغه لیکنه به دې ځای کې ورته پیسټ کړئ. نو ما دغه لیکنه ورته پیسټ کړه او بیا په دغه سور تاسو کتلی شئ دغه سور په دغه کلیک باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو دې ځای کې یو ایډز راځي نو هغه به تاسو کلوز کړئ او دغه لږ انتظار ورته وکړو تر څو دغه ایډز کلوز کړم. دوستانو بیا په دغه ایکس اپشن باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به داسې دغه کیورډز راشي. نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه ټول کیورډز دي تاسو په خپل ویډیو باندې استعمالولی شئ. دغه ټیګز دي. نو دوستانو دغه باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې وله نو تاسو کتلی شئ زما په ویډیو باندې چې کوم ټیګز ما استعمال کړي نو تاسو کتلی شئ هغه ټیګز دا دي. نو تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانه طریقې سره دغه ټیګز کاپي کړئ. دوستانو تاسو په دغه ځای کې دغه ټیګز خپل د خوښې راټول کړئ. نو دوستانو هر یو ټیګز هم چې خوښې راټول کړو نو تاسو په مور باندې کلیک کوئ دغه سور چیک به ورکړئ. نو دوستانو که غواړئ چې دغه د یوې ویډیو ټیګز کاپي کړئ نو تاسو سمپل په دغې باندې کلیک وکړئ او که غواړئ چې دغه تاسو کوم ورته انتخاب کړی دي دغه کاپي کړئ نو تاسو سمپل په دې باندې کلیک وکړئ او دغه ټیګز به ټول کاپي شي. نو تاسو ډېر په اسان طریقې سره په خپل ویډیو باندې استعمالولی شئ ترڅو ستاسو ویډیو وایرل شي. نو دوستانو ویډیو همدومره ولاخیره ده چې ویډیو مو راسره تر اخره کتلی وي. که ویډیو مو لایک کړی نه ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل هر عمر در سره سبسکرایب کړئ. داسې ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. ملاویږو په داسې نورو ویډیوګانو کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.